په بلخ ولایت کې شاوخوا 200 زره جریبه دولتي او شخصي ځمکه له غصب څخه راګرځول شوې. د ځمکو غصب څه نوې خبره نه ده. له کلونو را په دې خوا په ګڼو ولایتونو کې سلګونه او زرګونه هکټاره دولتي او غیر دولتي ځمکې د زورواکو له لوري غصب شوي. خو سرپرست حکومت له یوه کال را په دې خوا د دې موضوع د څرنګوالي په تړاو کمیسیون هم جوړ کړی دی. تازه د بلخ ولایت په نهرشاهي ولسوالۍ کې 410 جریبه شخصي ځمکه له 3 کلن غصب وروسته خلاصه او اصلي مالک ته وسپارل شوه. دا 410 جریبه ځمکه ده چې کاردستر جیودیزي انجینرانو هم ډیټابیس کړه. 115 روپۍ مې مالیه داخله کړه. 4,943 مې روپۍ د ټولې کتې داخله کړې. 102 نمبر کتا ده او د ارشیب د زراعت هم د تایید کړله. نهرشاهي هم تایید کړه. اوس مخزن د استناب محکمې هم دا تایید کړه چې دا کوله دا ځمکه د دې 21 کورنیو ده چې په 1421 کال کې دوی ته ورکړل شوې ده او فرمان ورکړل شوی دی. کوله په 1420 کال کې موږ ته راکړل شوې ده. شخصي ځمکې هم په اتیر نظام هغه د فساد ډکې قضیې اوس هم دوی نیولې دي، خېټې پې اچولې دي. دغه چا چې نیولې دي شخصي ځمکې خپله یې ورته خوشې کوي. د ځمکو مالکان د مسؤلینو کړنې ستایي، خو د ځمکې مالک او سیمې اوسیدونکي لا هم د غصب موضوع په بشپړ ډول حل نه بولي. دوی وایي چارواکي باید د غصب شویو ځمکو د بیرته آزادولو لپاره جدیت اختیار کړي څو حقدار ته ورسیږي. خو دلته باید دوی لږ تصفیه وکړي د خپل صفوف د 2021 کال مجاهدین چې د دې سره باید احتیاط وکړي او د ټوپک نه راکټ نه باید غلطه استفاده ونه کړو. مشرانو هم دا هیله ده چې دا ځمکو سیستم کې نور صنعت او تجارت کې دوی ډېر ښه روان دي. سړکونه سلنګونه جوړ شول. د عدلیې په وزارت کې یا زراعت کې چې په هغه کې کوم مشکلات وو په جمهوریت کې هغه مشکلات اوس هم شته. لکه صحت عامه وزارت ښه روان دی، متدین ورخ کړل. دا د ځمکو مافیا اوس هم د کمیشنکاران باید دوی ختم کړي. خواص مسئولین امارت اسلامی امنیت که زمینایی که غصب شده، کسی که زمینای مردم رو به زور میگیره و چیز میگیره، به زور تفنگ و چیز میگیره، باید زمینات بله صاحب اصلی قضیه سپرده شود. و تشکر میکنم برادر از امارت اسلامی که زمینایی که کسی که داره قواله داره زمینش تسلیم شده و بسیار خوش هستیم برادر از پیش که خواستیم ما از مسئولین امارت اسلامی هم هست که هر کس که همین رقم زمینی که هر جای همین رقم چیز شده و مردم چیز کرده میگره در صاحب زمین تحصیل میکنه. بسیار مردم خوش هستیم. زمین نویا کوم په ورته وخت کې د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون مسؤلین وایي تر دې مهاله شاوخوا 200 زره جریبه شخصي او دولتي ځمکه له غصب څخه خلاصه کړې او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې غصب وکړي. در ولایت بلخ مدت 1 سال بیشتر میشه که هیئت تکنیکی در اینجا کار را عملا شروع کرده. تقریبا 2 لک جریب زمین بررسی و تثبیت و استرداد شده. از جمله 1,30,000 جریب بررسی تثبیت شده و دیگه 70 جریبش هم در حالت بررسی هست و تقریبا 20,000 جریب زمین استرداد شده. دیگه ما 2-3 در کمیسیون مرکزی رایی کرده بودیم، اونا استردادشان آمده و همچنین در اطراف در ولسوالی ها مالچرها ما تقریبا از 2 لک زیادتر و بیشتر زمین های علفچر را مسترد کردیم و همچنین در ولسوالی ها در قریجات ما مکتوب رایی کردیم که من بعد 30 سال پیش که اینها علفچر بودن، مالچر بودن، در این مدت 30 سال یا 40 سال کسی که را زمین زراعتی جور کرده باید من بعد بند است. هر ساحه کار موږ تسلیمو چاته مثلا دا وګیر راځي مکتوب له ولسوال لخوا راځي یا د محکمې لخوا نو موږ راځو د په خاطر وقوع جرایم مخنیوي په خاطر باندې اکثر ځای کې کله د خلک سوي دي مکتوب موږ لګلای دا دوه طرفین موږ لګلای دی اول ته کلانتر تمام زنګ ویلای سي تاسو متوجه اوسئ د خلک تم زکه تسلیمېږي نو کله زوی تل یالته خپل مابینو کې جنجال رامنځته شوی ده. نو موږ کوشش دغه ده چې د خلکو امنیت تامین وي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په بلخ ولایت کې 20 زره جریبه ځمکه د کمیسیون تر تثبیت لاندې ده چې له څېړنې او څرنګوالي وروسته به له غصب څخه خلاصه شي.